د هر مهین د ژوند مری ته تیزندي پرته ده دلته د مینې په نوم لویه پابندي پرته ده ولې به سرې نه وي یارانو د ګلونو شونډې چې هر یو بوټي ته مې وینه د زړګي پرته ده وطن زمونږ دی په دې خاوره وینه مونږ ورکړې بیا هم نامه پې د سامراج د پرکټي پرته ده اوس وځه لمبه شه په ځان اور پورې کا تهمت نه مه یارېږه په ځان تور پورې کا نو ګوهر ورپسې بیا لیکلي چې په ژوند چې د سېزلم اوس زما په خوښه راشه د مرګ نه پس لمبې راته په ګور پورې کا او که چمته د رقیب ورځې اشنا د دې نه مخکې لږ راشه اور زما د زړه په کور پورې کا او زخمونه د زړګي مې پېښه کېږي خدای دپاره اشنا لږ د نظر ملهم پې نور پورې کا او اشنا چې جنازه د ګوهر پورته کړي نو هله بیا لاس د خوشحالۍ په ټنګ ټکور پورې کا ستا د جبین خال کې یو ځل بیا د سبا ستوري شي بل نوې تهمت په ما ستا د مینې پورې شي او زه بیا د خپل زړه په وینو غوړې کم خفه نه شي ستا پریشانه زلفې د خدای نه کړي چې سپوري شي او زه به د پنځیبو ته د زاڼو کټوري واچوم ته په ناز قدم دی په ما دلته کانې نوري شي ستا د کړس خندا د اسمان تندر ما لیواله کړي پړک مې په خوا تیر شي زما زړه ورسره ووري شي او نه مې کېږي یاره د یوې بلا مې نه کېږي ما ته کریم جانه که د یو خدای سره شوري شي دلته چې څوک د ژوند خبره کوي ترېنه وطن په جمدانه پاتې شي قایله مزه د پیمه خو چمته هسې نه هلته درنه زړه پاتې شي دواړه په یو مالت کې اوسو زمانې تېرې شوې مړې مو نه کړلې اشنا په دیدنونو سترګې زه به غندنه د قاتل په سرلي ولې نه کم زه به غندنه د قاتل په سرلي ولې نه کم ګوهره لګي مې د ګلو په لاشونو سترګې قلم چې د ازل را روان دی لازوال دی قلم چې چا خپل کړی رسېدلی تر کمال دی قلم د جهالت تیارو ته خنډ دی ملکند دی قلم چې د قامونو کامرانۍ کې بل مشال دی قلم خو په تیارو کې د رڼا بله ډیوه ده قلم خو د صفا سپینو اوبو یوه چینه ده کتاب چې د تهذیب په ترقۍ کې لاجواب دی تاریخ د زمانو یې را ښودلې باب په باب دی ګلاب ګلاب خوشبو کوي نړۍ پرې معطر ده کتاب چې الکتاب دی په لوستلو کې ثواب دی مهرباني کتاب خو په نړۍ کې د علمونو خزانه ده کتاب د زمانو نه د حالاتو آینه ده قلم د انسانانو د سوچونو رنگ بدل کړو قلم خو د نړۍ د تهذیبونو رنگ بدل کړو قلم په پاڼو پاڼو خور سپرلی شول او ګلاب شو قلم د محبت د کتابونو رنگ بدل کړو قلم خو تسلیم شوی یو قوت د دبدبه ده قلم خو د جانان د محبت خوږه قیصه ده ربانی دا چې په نړۍ کې څه اسباب د ترقۍ دي دا لارې ورښودلې هم کتاب د ترقۍ دي لارښود د زمانو نه د انسان د کامرانو دی لالونه دي پراته پکې نایاب د ترقۍ دي که ساینس دی که مذهب دی که تاریخ که فلسفه ده دنیا کو څه ښایسته ده په کتاب باندې ښایسته ده مهرباني قلم خو مینه مینه د نړۍ خلکو له ورکړه قلم خو یو لار د سرلوړۍ خلکو له ورکړه قلم چې چا ملګری کړو هغه په لوړ مقام شو قلم خو یو رڼا د کامرانۍ خلکو له ورکړه قلم خو د احساس ته رالړزولو یو جذبه ده قلم خو د رښتیاو د لار تابانه سلسله ده اخیری بند دی چې قلم او کتاب دواړه سره خپلو کې یاران دي په بام د کامرانۍ خېجولي عشقان دي دا راز چې چا موندلی تر مرامه رسېدلی د ژوند د ګرانو لارو ګټور په امتحان دي قلم خو د امید په ورکو لارو کې اسره ده کتاب خو د رازونو یوه ډوبه معمه ده مهرباني تhanks